السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما معززو مؤمنانو ورونو، الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یقینا منځ بندوي او ایثاروي یو انسان مسلمان منګزار له بې حیا کارونو او له ناروا کارونو، نورو ناروا کارونو. یعنې لمونځ د ټولو بدو کارونو د مخنیوي او له هغو د ایثارېدلو یوه لویه عظیمه ذریعه ده. خو داسې اوس هغه لمونځ یې نو یو څوک چې لمونځ کوي خو په دې لمانځه خپل کې داسې غافل وي چې نه له خپل قرائته خبر وي چې ما څه وویل، کوم صورت مې ووایو او په څه ترتیب مې ووایو. که پوښتنه ترې وکړي چې په الحمدلله کې دي ایاک نعبدو ته که یې په زړه ده چې تا وایو، نه یې ورته متوجه سوی، نه تسمیع و تحمید ته متوجه یي چې حتی ټول لمونځ یې کړی سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولک الحمد ته هیڅ توجه نه یې سوي، په معنا یې نه پوهیږي، په مقصد یې نه پوهیږي، نه تسبیحاتو ته متوجه وي چې زه سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلی وایم، د دې څه هدف ته، څه مقصد ده او څه غواړم، د الله ته کومه مخاطبه او کوم صفت ثابتوم. نه اتحیات ته متوجه یي چې زه اتحیاتو لله والصلوات والطیبات، د اتحیات وایم، د تشهد وایم، شهادت وایم، وروسته اللهم صل و درودونه وایم. په دو کې دی دې ته هیڅ متوجه نه و. یا که په ویترو کې دعای قنوت وایي نو په دې باندې خبر هم نه وي چې دعای قنوت ته څه مفهوم ده، څه مطلوب ده، څه غواړم له الله. نو دا لمونځ په داسې غفلت کې دی کوي، 1 کال نه، 2 کاله نه، 3 کاله نه، ټول عمر. او در حالی کې چې الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، ای لمونځګزارانو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تاسې لمانځه ته نږدې کیږئ هم په داسې حال کې چې تاسې بې اختیاره یاست، نشه یاست، غافله یاست او په دې نه پوهیږئ چې تاسې په خپل لمانځه کې څه وایاست. که د دنیا په غمو کې نیشه یاست، بې اختیاره سوي یاست، که په شرابو بې اختیاره سوي یاست، او که په نورو دواګانو بې اختیاره سوي یاست، یا حتی د خوب په پرکالي کې او د خوب په غلبه کې تاسې دومره بې اختیاره یاست، نو تر هغو لمانځه ته مه نږدې کیږئ حتی تعلموا ما تقولون، تر څو چې تاسې پوه سئ چې تاسې له الله سره څه وایاست. او هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې متفق علیه حدیث د بخاري مسلم دواړو را نقل کړی: اذا نعس احدکم، که پرکالي د خوب راسي په یو د تاسې وهو یصلي فلیقد، دی لمونځ کوي، د خوب پرکالي پې باندې راله نه دی د ویده شي، هغه د خوب غلبه دې ختمه کړي. که ویده سوی و، لمونځ وخت پې باندې تیر سوی و، الله تعالی یې په هغه باندې نیسي نه چې کله دی له لمانځه را بیدار سي، هغه سم په هوښ کې لمونځ، په حس کې لمونځ هغه به بیا وروسته وکړي، را وبه یې ګرځوي حتی یذهب عنه النوم، تر څو خوب تیر لاړ شي. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن أحدکم اذا صلى وهو ناعس، که یو څوک د تاسې لمونځ کوي او دی په خوب باندې سر دروندي او له اختیاره بې اختیاره لا یدري، دی پوهیږي نه په دې باندې زه څه وایم په لمانځه کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعله یستغفر فیسب نفسه، ښایي دی به ځان ته استغفار غواړي خو هغه به کنځا وکړي. نو تاسې په داسې حالت کې لمونځ مه کوئ چې تاسې خپل وینا په خپل تلفظ باندې حاکم نه یاست. حضرت محیي سنه امام نووي رحمه الله فرمایي
چې که څه هم ځینو علماو دا مختص تر تهجدو پورې بللی، خو حقیقت دا ده چې جمهور علماء کرام محدثین فقها په دې باندې دي چې دا حدیث مبارک هم عام ده فی صلاة النفل والفرض واللیل والنهار، په ټولو لمونځو کې دا حکم ده. نو دا مسله ډیره مهمه ده. الله جل جلاله دې موږ ته د لمانځه په صحیح ادا کولو باندې توفیق را نصیب کړي. اقبال یو مشهور شاعر ده، هغه ډېر عجبه خبر کوي، وای جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. کله چې وای سر په سجده باندې کېږدم له مځکې یو غږ راسي، تیرا دل تو ہی صنم، د تا په زړه کې صنم و بت ته، اشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نو د ما ملګری تا ته به په دې لمانځه څه در په لاس درسي. بانګ درا په نامه باندې یو کتاب در لیکلی ده، په هغې کې دا شعر راغلی. بل ځای یو شعر وایي تیرا امام بے حضور او تیرا نماز بے سرور، ایسے نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. بال جبریل په نامه باندې یو بل کتاب د په هغې کې دا شعر لیکلی، وایي په امام کې د حضور نسته، په لمانځه کې د جوش و ولوله نسته، د داسې لمانځه هم تېر سه او له داسې امام هم تېر سه. نو الله دې موږ په لمانځو کې جوهر پیدا کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.